بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو د 50مې برخې ته مو هرکلی کوم. درې میاشتې وروسته محمد بن قاسم له عربو سپاهیانو پرته 100,000 سندي مسلمانانو او هغه نامسلمانو پوځیانو ته پوځي تربیه ورکړه چې د اسلام له نه منلو سره سره یې د هندوستان تر وروستي کونج پورې د دغه کم عمره سالار تر قوماندې لاندې جګړه د انسانیت لوی خدمت ګاڼه. د هغه عدل او انصاف د فتح شویو سیمو د هر اوسیدونکي په نظر له هغه نه یو نوی دیوتا یعنی معبود جوړ کړی و. هغوی دای خپل ژغورونکی باله او د نور هندوستان لپاره یې د داسې ژغورونکي ضرورت احساساوه. یوه ورځ د ارور یو مشهور بتراش د ښار په یوه څلورلارې کې خپل یو شاهکار د نندارې لپاره کېښوده. دغه شاهکار د مرمرو ډبرې یو بت و چې لاندې ترې دغه الفاظ کیندل سوي و: هغه دیوتا چې په دې هیواد کې د عدل او انصاف حکومت ټینګ کړ. د ښار په زرګونو اوسیدونکي تر بت راچاپېر سول او بت یې له سره تر پښو په ګلونو کې وپوښه. د ارور زیات سرداران بتراش ته د خپل کور د ښکلا لپاره پر بت ډېر لوړ قیمت ورکولو ته تیار وو، خو د ښار د مذهبي مشرانو پر دې پرېکړه اتفاق و چې د محمد بن قاسم غوندې د یو ثابت ځای د سردارانو محل نه دی، بلکې زموږ ترمثال دی. بت جوړونکی هم د خپل شاهکار اهمیت ته وکتل او پرېکړه یې وکړه چې هغه به په کوم درمثال کې ږدي. مذهبي مشرانو د هغه لپاره د بت یو پخوانی درمثال وټاکه. ماښام مهال یې بت د درمثال په لور وروړ چې د ښار د مذهبي مشرانو او اوسیدونکو ډله د شاهي محل له مخې تېرېده. بهیم سنګ په منډه محمد بن قاسم ته خبر ورکړ چې خلک ستا مجسمه په درمثال کې د ایښودلو لپاره وړي. محمد بن قاسم اندېښمن سو، بهر ته راووت. خلکو چې دی د محل د دروازې په زینو کې ولید ودرېدل. د ښار لوی مذهبي مشر راوړاندې سو، ویې ویل: دغه خلک تر دې زیات ستا درناوی نسي کولی. دا د یو بت تراش کمال دی، خو د دوی په زړونو کې ستا تصویر تر دې زیات ښایسته دی. محمد بن قاسم په لوړ غږ ګڼې ګوڼې ته په خطاب کې وویل: ودرېږئ، زه تاسو ته څه وایم. د ناقوس او شهنایي आवाज چوپ سو، پر ګڼه ګوڼه سکوت خپور سو. محمد بن قاسم په خپلو خبرو کې د اسلام له نظره د بت پالنې په اړه څرګندونې وکړې او په پای کې یې له خلکو نه وغوښتل چې ما مه ګناهګاروئ، په ما کې که څه ښېګڼه ده هغه اسلام را بخښلي. که زه د اسلام په پیروۍ د انسانیت یو ښه مثال کېدای سم، دا لار ستاسې په مخ هم خلاصه ده. تاسې زما عبادت مه کوئ، بلکې د هغه چا بندګي او عبادت وکړئ چې زه یې جوړ کړی یم. هغه چې زه یې نمانځنه کوم، هغه ذات چې دین یې انسان ته د عدل، مساوات او حریت درس ورکوي. خلک که څه هم احساساتي سوي وو، خو د بت په وړاندې د ژوندي دیوتا له حکم نه سرغړاوی نسو کولی. او کله چې محمد بن قاسم وویل چې ما چې دا هر څه وویل روحاني تکلیف را ورسید، نو بت تراش ور وړاندې سو، لاس په نامه ورته ودرېده او ویې ویل: یو بت جوړونکی یوازې بت جوړولی او خپل احساس څرګندولی سي. ما د دیوتاګانو نومونه اورېدلي او د هغوی خیالي بتان مې جوړ کړي، مګر اوس مې چې ته ولیدې نو زما باور دی چې که زه د هر دیوتا تصویر جوړوم، څېره او بڼه به یې ستا په شان وي. زما زوی د لسبیلا په جګړه کې ټپي سوی و. تا د نورو زخمیانو په څېر د هغه زخمونه هم ور تړلي وو او زخمونه یې روغ سوي وو، خو کله چې دلته راستون سو ناروغ سو او څو ورځې وروسته مړ سو. د مرګ په وخت کې یې هغه دستمال مچاوه چې تا یې زخمونه ورباندې تړلي وو.
هغه له ما نه واده اخیستې وه چې زه به ستا بت جوړوم، خو اوس چې ته پرې خفه یې ښایي د هغه اروا هم ازورده سوي وي. زه د خپل زوی دیوتا د عبادت پر ځای د هغه حکم منل ضرور بولم. که ستا امر وي زه د بت ماتولو ته تیار یم. محمد بن قاسم ځواب ورکړ دا به ستا پر ما ډېر احسان وي. بت جوړونکي وویل احسان؟ داسې مه وایه، د دې بت له ماتولو وروسته به هم زه تا دیوتا ګڼم او د سند په لکونو اوسېدونکي ټول تا دیوتا بولي. محمد بن قاسم وویل خو زما هیله ده چې زه په دې هیواد کې یوازې د انسانیت د یو خدمتګار په نامه وپېژندل سم. بت جوړونکي په زړه ډبره کېښوده او د تیشې په یوه ګوزار یې بت ټوټه ټوټه کړ، خو ګڼې ګوڼې دغه ټوټې د جواهراتو انبار باله او پرې ورپرېوتل. له دې نه وروسته د ارور د خلکو د اسلام له تعلیم سره مینه پیدا سوه او د سند په ساره او اوږدو کې هره ورځ د مسلمانانو شمیر مخ په زیاتېدو و.